حریم شاه څوک ده؟ پاکستان په افغانستان کې تل جهاد اعلان کړی او په خپله بیا داسې کانې کوي. حریم شاه ته د څه شي وړاندیز وشو او د خلکو غبرګون څه ده؟ په خپله حریم شاه څه وایي؟ دا ټول دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ټیک ټاک بې باکه پاکستانی ستوري حریم شاه ته یو پاکستانی ټلویزیون د روژې په میاشت کې د دیني خپرونې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. حریم شاه چې تیر کال په پاکستانی رسنیو کې غوغا جوړه کړه، په ټیک ټاک کې بې باکه ویډیوګانې جوړولې او همداراز له یو شمېر سیاستوالو سره یې اړیکې درلودې چې وروسته یې ډېر شهرت ترلاسه کړ. حریم شاه تازه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې هغې ته د پاکستان یو لوی ټلویزیون د روژې په میاشت کې د دیني خپرونې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. هغې همداراز له خپلو مینوالو هم پوښتنه کړې ده چې آیا غواړي چې حریم شاه په داسې یو خپرونه کې وویني او که نه. د حریم شاه په دغه ټویټ باندې ډېرو خلکو نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا یو عذاب پورې نه دی، اوس په موږ راغلی دی، ته غواړې بل عذاب هم را موږ باندې راولې. په پاکستان کې تر ډیره د روژې په میاشت کې بیا هنرمندان د دیني خپرونو کوربتوب کوي چې څو کاله مخکې په دې اړه ځینو پاکستاني عالمانو سخت نیوکې هم کړې وې او ویلي وو چې ټول کال دا خلک په فلمونو سریالونو کې کار کوي، سندرې وایي او د روژې په میاشت کې ترې بیا د ټلویزیون مالکان دیني عالمان جوړ کړي. د پاکستان یوه بله هنرمنده وینا ملک چې په فلمونو کې بې باکه کردارونه لوبول او یو مهال بیا په هند کې په یو داسې فلمونو کې کار وکړ چې لوڅ رولونه یې پکې ولوبول او همداراز په مجلو کې هم لوڅ انځورونه خپاره شول. خو کله چې وروسته بیا پاکستان ته راغله نو په پاکستان کې په یو ټلویزیون کې د روژې په میاشت کې دیني خپرونه چلوله. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.